د کهانه شروعات د سیبانو د وخت باغ کیږي په کوم کې چې په دې وخت کې بلا سیبان پس مکو باندې پراته په دې کې بلا سیبان سقاشو او د سری پس کې چنجي شپیو په دې وخت کې ماشوم چې کله غلط کې راشي او یو سورو چت کې او د خپل کور په اړه باندې ور روان کې نو په دې وخت کې داغه مرجسه کاغه لا आवाज ورکی د جسه کا د بچو یو لور و دې سری یو وړکی غونډه کې زوی هم هم ماشوم زر زر هغه سو بیا د خپل مور خواله یوسي او جسه کا چې کله هغه سو خپل کور تر دن کې نو په ټوکرې کې برواچي په سره داغه خپل لور خفشي ما تر لته په مینه باندې راوړو تا او غرزو چې جسه کې په دې خبره باندې پوهه کې ویداس قاشوي دا زموږ د هیڅ کار نه دی نو دې په کور کې په دې وخت دات نصیبه غریب راغلی با پاسل کې جسه کا په نشه کولی او دلګ غونډه کې ورځي د سپټال واپس راغلی با هغه فلحال نشه په مکمل توګه باندې پری خو دلی وي خو دې سری خوند به لا اوس هم بالکل ما غشان نشه کولی هوس علاج هم خپل نه کو د وجې جسه کا خپل خوند په خپل ځای باندې پری خو دلی او یو زبتنه اوس اوسېدله د دې خوند بعد د دوی خرچې نشي او چې تبلو هم دا وجه چې په خپل باندې دوی نه تلو جسه کا بچي اوس په دې کم کور کې اوسېدله دا پاسل کې د مور پلار زوړ کور د په کور کې سټیر سامان هم موجود نو چې په کمرو کې کم دروازې به هغه ټول پټوله خراب شي وي د په سټور روم کې یو دهد نصیبه خطرناک دروازه وا ول چې په یو ځل بند شول نو صرف د بار نه بیا کولا ویدله د زر چې څنګه چې کله سټور روم ته لاړ شي دغه زی ورته یو مضبوطه خخت کې د سر د احتیاط لپاره خپل ورته هم راټینګ کی اول چې بکره د خوندې سری اوسېته هغه ور پسې دا پر کولا وخو اوس چونکه هغه په دغه ځای کې نو د وجې په خپل باندې ټول پټوله احتیاط کو چې څه کوس په طریقې سره دا غوښتل چې دا ذکر را شروع کما چې زه به دې بچو خوراک راوړم هله ول دا سوچو کې زه به د خپل باغ د سیبانو نه مربا جوړه کوم دا بیا په بازار کې خرڅوم ول چې ته خپل مربا د جوړولو تل د مخ کې نه ور خودلو او دا چې بیا سیبان ته پام کوي دا په تبرتوره کېږي چې دا خټو پټو لسقا شي وي دي دوست دا فیصله وکړي چې به د خپل مور خو لزما ول چې په خار کې اوسېږي ما ته بخامخه پازه کې کار هم ملو شي ته خپل موبایل خپل مور ترنګ ملو کې او مور ته دا خبرو کې چې تاسو کور ته درځم خو مور د مقصد د خبر نه خبرداري کې وي ته غاسي هم نشماري حسنه چې تراشي او بیا زموږ په کور کې صرف او صرف ملاسته چې څه کاوله په دغه ځای کې دا یقین ورکړي وي ته مکه وځو په هغه ځای کې صرف او صرف کارونه کوم ول چې زما په سر باندې د دوه ماشومانو ذمہواری دي اوس خرته ته د پاره خپل سامان دا ټول بل شروع کی خو دې سره دا چې کله پس ضروري سامان په سټور روم ته ورشي نو دا ځل ته د وجدین هر څه ګډوډ شي او کله چې هوا غلطه کې راشي نو په دې سره په دې پسې دغه ور را بند شي چې کوس په دې خبره باندې بوج چې اوس په دې کې ګیره شوی ما هڅ سختو یریږي ول چې دې دوانه بچي په دې وخت کې باړو ول دې مت ته نه شو کولی حضر زر خپل لور له आवाज ورکړي په دې خبر باندې مال یو پیشکش راوړه هم شوم چې کله دې پیشکش راوړي نو دا په دن داړه خپل ها کوی شنو کې خو بیا هم هغه ور کولو نه کړلی شي کله سره چې څنګه داد نصیبه او یریږي خو په شخص مده سره په دې وخت کې داغي خمن هغه تک راشي او په دې پسې دغه ور را کولو کې چې څنګه چې اوس کله بار تروزی نو پازه کې داغي خون پاغي پسې پخندا شي یو ګوره کنه چې در سره کله په دې ځای کې نیمه ته پزان پسې ور هم نشو کولا وخلی چې څنګه هغه ته په دغه ځای کې دا خبره صفا کی و چې در سو پرتا نشي نه پرې خو دې زم کور تر سره پار راځي دا سو چې تر زړه دې ځای لاړ شي ګینه زبدل ته کې پولیس را غواړم موږ دا فیصله کړل چې په خبره باندې ځان نه د ټوپ ټول ژوندۍ بدلوم په دې وخت کې چې کاته د هم پتو لګي چې دا در زما خاون یوازې نه تراغلي بلکې هغه ځان سره سیمینو ملګری هم را وستلې دي سیم په خپل باندې هم نشي کولی ورجه چې هغه د سره هم خوښنو ولې چې هغه تر پته لګیدل و چې سیمې مشمان سره زیاتې کوي او اکثر راغوا کوي هم دې د وجې چې کا لوکون ته کوم دا نه وختل چې ما بچو ته دې لوکون ته هم نقصان ورسي چې خپل خاون په دې خبر باندې پوکي ودا سیمې زړه تزره دې زینب بوزا بیا په خپل باندې هم تل تکرار نشي او چې دا خبره چې کله سیمې ووري نو د خپل ملګری خاله ورشو دا خبره ورته وکي بستله څنګه خزاده چې ستا د ملګرو هم عزت نه کوي په دې سره اوس د جسکا خوند د سیمې په خبرو کې راشي او په جسکا باندې پاغزه کې را باندې کی جسکا بیا هم پاغزه کې خپل خبره باندې ولاړی و دا خبره ورته کوي چې تاسو ما سره پریزه کې هر څوک زه بیا هم تاسو په دې کې نه پریدم دې پورې دوسر دې خوند تر دې ته پورې غوسه شي چې دا پر راخلو باندې هم پاغ سټور روم کې بند کی دا پاغزه کې بار دا چې وخی وځه تاسو هم نه ما بار تر وبازه خو پاغزه کې دې خوند باقی و خبره هم ونري غولټه دې دا خبرو کې ودانن چې موږ په کوم حالاتو باندې دا دی وجو چې ستا مور موږ له پیسې نه راکړي چې څنګه ورته مسلسل مینت کوي بس دا غوسه پرګ دا او ما دې نه بار تر وباسه زما بچي आवाज دي او کچری ما روباسه نه دا څو کچری خپل ملګری دې زینب بوزا او چې څنګه پولیس ترن کبل غوښتل خو په دې وخت کې دا خبره راته شي وکړ چې د خوون په دې ځکه را باندې ول نو زمانه بار موبایل هم خرڅیدا دې نه علاوه د چې څومره پیسې جمع کړې وي او هم دې بار پر خو دلې وي د سره وای چې هغه دې خوون را واخلو ته ځان سره یوسي په دې وخت کې دې خوون لګی شي او دغه سټورم په ور باندې میخونه
وخل شروع کی پر سر یو مخ د جسکا په لاس کې هم ورننوځي چې په دې سره د غیر لاس داد نه سیوا زخمی شي حدت د لاس جسکا په غزه کې بجړا شي خو په دې حالاتو کې هم هغه ته صرف خپل بچی را یادېږي حق په لور لدا حکم ورکي ودا سوکا چې د خپل رور د ځان سره واخله او په کمره کې بزان پسې ور کلک بند کې هغه وړل لور هم د غشان وکي او دنه پس بیا د جسکا خاون خپل ملګری سیمه ځان سری کو د غزه نه دوانه لاړ شي دنه پس بیا د جسکا لور واپس د خپل مور خواله شو دا خبره ورته کی وی زما رور مسلسل جړیږي د دې شی هغه وږي شي وی جسکا ورته وای زه خو په خپل باندې بارته نشم دتلې ته دا سوکا چې خپل رور په خواږه کېنه او په خپل باندې چپ شي بیا جسکا خپل لور ته وای زما موبایل مال راوړه په سره لور ته نه تاسو کی ته دنه په موبایل باندې سکے چې په دې سره جسکا له داد نصیبه غو صبر شي خو بیا خپل غو سره قابو کی خپل لور سره په مینه باندې خبرو کی وی ته په دې باندې سکے بس مال موبایل راوړه جسکا چې کله پولیس ترنګ ملو کی نو په دې وخت هغه ته پته لګیږي چې ما سره په موبایل کې 1 روپۍ هم نشته اوس په دې سره د دې په یره کې نور هم اضافه وشي د لور د خبرو کی مال امتیاز راغلی دي ته بار تروز او موصل خانه ته بوزه چې جسکا هغه په دې خبر باندې پوکي وزنه شم درتللې کنه چې دا سوک چې کی आवाज لاړه شه هیڅ هم نشته د سنه هم یریګ هغه د مور اخوا کېدنه او هم پاغزه کې امتیاز را شروع کی په دې کوس درې زبر کوټي زوی د پمپر ته بدلول وخراشي جسکا خپل باندې وړي لور ته د پمپر ته بدلول طریقه وخایي او د لور هم تر دې د پرو خيار با چې دومره کم عمر باوجود د مور په خبر باندې ځان پوکي او ما غشان وکي لکه څنګه چې ورته مور طریقه خو دلې و په دې کې بدوی باندې شپراشي او بار موسم د حد نه سیوا خراب شي اوس اخر د دې وړو کې زوی او د شي او بیا چونکې د دې لور له خوب نه ورځي د بچي د مور په خوا کې او د شي ځکه پازه کې غیر د تسلی ورکی وی غم مکه زه په سن طریقې سره خپل ځان خامخا دي زینو باسما چې لکه غونته کې هم اونې یریږي ټول شپه چې څنګه د سوچونه شروع کی چې خیر ځان د دې زین څنګه وباسما په دې وخت کې بیا د خیال راشي چې دې شي زدا ور ماته ولې شمه توس په سټوډوم کې پتا سیس په پګرځېدو شي د سپه زری سره چې دا ور را ماته ولې شي خو دې د دای سیس د سره هم ملو نشي په دې کې سباشي او دې لور بیا پاغزه کې وزل بیا ته دا خبرو کی روخ مې وګید او بیا په جلا شپه دي په سټوډوم کې پاغزه کې لغونده کې چکنی پرته و د وجه د خپل بچو د خېټه د ډکبرو د پاره ها چکنانه ورل ورکو په دې سره دا غې نه په خپل باندې هم لګونده کې اخري د اوس هم لګونده کې دا امید چې دې جنن د شپې به زما خاون په ما پسې راشي ما باندې زنه خامخا بارتو باسي خو به دې کې بل ورځ هم پوره تیر شي خو خاوند چې هم هغه تک را نشي چې کس پوشي با چې په دې کې مال په خپل باندې سلاري وستل پکاري خپل لور ته وټو نه مخ کې تر خپل رور چپکا او بیا واپس زما خواله راشه ولې چې ما مدد پکار دي دغه لور چې خپل رور چپ کې واپس د مور خواله راشي نو چې څه ورته وایي چې دا سیس را پیدا کا د کم په ذریعہ سره دا فرش مات کړل شم دغه لور پازه کې خپل خپل کوشش وکي خو پوهیږي نه چې ما د مور اوس پکار دی هو لکه کیلونې وروړي کله چې مچو دې سری کله کانټي خو په دې کې دغه یو سیس هم د جسکا د کار نو اوس په دې سر جسکا له اخر غوسه ورشي او کم سيزونه ورل چې دغه لور وروړي هټو پټول زمکه لرو ولي فیصل دغه لور بار په جړا شي چې جسکا ته په دې سر د مغه سر د خپل غلطه احساس وشي د خپل لور معافي وغواړي او دې سری په مینه باندې واپس راچپي او د جسکا هم همت په ماتې دوشي د بجې په خپل باندې هم په جړا شي د دریا چې به کچره ما د نشي نه وکړنو په دې سره په زماره ژوندۍ دومره خراب نه ولګه دا څنګه چې اوس نن خراب ده شپه په کې بیا د نظر په شوروم کې موجود بل غونډه کې پودر باندې پروزي په دې وخت کې دا سوچ راشي چې زبل غونډه کې نشو کوم په دې سره په زمانه ټوپټوله غمونه هیر شي او دا چې بیا په دغه ځای کې د خپل بچو په باره کې سوچ کی د خپل ځان را قابو کی او چې څنګه چې څومره سيزون خپل لور وروړي دوم دا سيزون د استعمالولو فیصله وکي دوی ټول مخکې د پچکس په ذریعہ سره په فرش په ماتولو باندې شروع واچي خو چې په دې وخت کې دا یو لاس زخمي و د وجه د پوره طاقت سره په غزه کې خپل کار نشي کولی هدي دومره درد باوجود به هم خپل پوره کوشش کوي په دې وخت کې ناصاپه د دې لور د خبر ورکي زمون کوړه یو کس راغی چې په دې سر سخت یریږي خپل لور له دا حکم ورکي زړه ته خپل کمرې ته لاړ شه ور پزان پس کلک بند کا فیصل دا لور په یره کې زړه ته د خپل لور خواله ورشي او پزان پس ور بند کی د چې کم کس د دې کوړه راغلو ناغه دی خبر نو بلکې هغه سیمې لیفنه اصل دغه اراده هم ټیک نه وي چې هغه ته هم مینه تر شروع کوي دا ور راکولو کو دې زنه بیا لاړ شه سیمې ورته صفاین کاوري کې په دې خبره باندې زړه چا د کور په معاملو کې بوته بخل نه غواړم چې څنګه په دغه ځکه دغه خبره ووري نو اوس په دې خبره باندې پوښي چې ګدي شي دې په دې کې زما په دې بچو پس راغلي دي اس کاغه د دمکی ورکول شروع کی وی چې زما دې بچو ته ورنږدې هم شي نو زه به د مغسري پولیس ترنګ وکما اوس یې په ځای کې په طریقې سره هم د تلو لپاره تیار نو چې څنګه سره په خپل باندې هم اوس دومره طاقت نو چې به بار ته راوتلی و چې په دې سلاغه یو چال چلول شروع کی هسې مې تو وای چې ما سره په دې ځای کې لږ غونډه کې نشه موجوده ده که چېرته تاسو دې ځای نه کولو کړم نو په دې سر زه به تعالی هغه نشه درکم سیمې په دې سر د مغسري رضا شي او د دین نشو غواړي او چې څنګه هغه باندې غونډه کې هم یقین نو ها ورته وای ټول مخکې ته ما دې ځای نه راځه کا بیا به ګورو هغه چې ورته کله ورکول بخینو دا ورته وای ویلاس راخته که چې هغه نشه پکې درواچو ما چې کله لاس راخته کې نو په دې سره دا پکې ولې داسې پېشکش ورخخ کی چې لاس نه ورله ها غاړو باسي او بیا پس مګه کې برخخ کی خزر سیمو زدر تلاس چې غلا شروع کی ها چونکه په دې وخت هم د نشه په حالت کې دوی د وجه اګړې وړي خبرې را شروع کی ورته وي ته ما آزاد کا زستا بچو ته هم نه ویم او چې زکات پته باچ په دې باندې چې هم یقین نشم کولی
سیم بیا دې دا خبره هم وکړي په وخت کې زما هسپتال ته تللی وم ما ټوپه نشې پرېښودلې وې خو ما چې کله بیا د خپلې زندګۍ ته پام وکړ نو په دې سره ما واپس نشې را شروع کړه زما هم دا یقین دی چې ته په خپله باندې هم نشې شروع کړي خو ته صرف او صرف د خپلو بچو د وجې دا نشې نه کړې په دې خبره په اورېدو سره جیسیکا هم اوس په خپله باندې دغه په دوکه کې راشي په دې کې به دوی باندې شپه شي او دې سره په هغه ځای کې یخني هم سیوا شي د سیمې لاس له اوس هم هغه شان ګیر او جیسیکا پې ټوله شپه نظر ساتلو کله چې په دغه ځای کې سبا شي او جیسیکا لور د خپلې مور خواله راشي جیسیکا په دې سره سخت وېرېږي هغې ته راچغې را شروع کړي واپس کمرې ته ورشه او په خبر باندې پوهېږي نه هغلته کې راشي په دې سره سیمې د دې لور کلکه ونیسي او بیا د خپل لور د بچ کولو دپاره دوست سیمې ته مینه ترې را شروع کړي په دې وخت کې دې ته رایاد شي چې ما سره په دې ځای کې یو لیټر هم موجود دی بیا د خپل لور د بچ کولو دپاره په هغه ځای کې اور راولګوي چې په دې سره سیمې ته یو ځل بیا درد محسوس شي او په دې سره د درد د لاسه هم هغه ماشومه په هغه ځای کې پرېږدي ځکه بیا هغه اور په هغه ځای کې زر تر زره مړ کړي ولې چې هغه ته را پته وه که چېرې دا اور سیوا شو نو په دې سره په دې کې زه بیا په خپله باندې هم مړه کېدی شم سیمې بیا په هغه ځای کې د ډېرې وینې د بهېدو د وجې بېهوشه شي د ډېر وخته په لږ غونډه کې هم حرکت ونه کړي او جیسیکا چې کله په هغه ځای کې د حد نه سیوا راستړی شي نو په دې سره هغه آخر دغه نشي د اخیستلو فیصله وکړي په دې وخت کې د هغې نظر په هغه ځای کې موجود په یو کتاب باندې پروت وي هر چې کله کتاب راواخلي او کولو یې کړي په پای کې ورته بله پیسې میلو شي دا پیسې وي کوم چې دې پلار د خپل مرګه مخکې دې دپاره پرېښودلې وي جیسیکا چې کله په هغه ځای کې پیسو ته پام وکړي نو په دې سره هغې ته خپل پلار رایاد شي چې دا پیسې زما دپاره څومره په مشکلاتو باندې ګټلې دي بیا دا هغه نشه راواخلي او لرې وغورځي ولې چې هغې دا فیصله کړې وه چې زه بیا دا غلطي چرې هم نه کوم د دې په جیسیکا بیا د سیمې د لاسه هغه پیشکش هم را لر کړي او سیمې لا اوس هم بېهوشه پروت و جیسیکا اوس دغه پیشکش په ذریعې سره د فرش د ماتولو په ځای باندې د چت په ماتولو باندې شروع واچي کافي مخنن ته پس د اخر د چت په ماتولو کې کامیاب شي او د چت په ذریعې سره د بروسلخانې ته ورسیږي پر دروازو پس د زر ته زره په خپلو بچو پسې کمرې ته ورشي ولې چې هغې سره لا اوس هم دا یاره وه چې هسې سیمې ورته څه نقصان نه وي وررسولی خوشقسمتۍ سره په دې وخت کې د هغې دواړه واړه ښه په ښکلې او په خوشحالۍ سره یې وده و چې دا په هغه ځای کې دواړه بچي خپل ځان ته رانږدې کړي اوس مسله دا وه چې دې دواړه واړه په دې وخت کې سخت اوږې و سیمې ګاډۍ لا اوس هم بار ولاړو دی به دا ګاډۍ چابیان د راغستو دپاره د سیمې خواله ورشي چې کله د سیمې نه هغه چابیان راواخلي نو بیا خپل واړه ځان سره بار ته راولي او د ګاډۍ په اړخ باندې ور روانه شي بار په دې وخت کې د حد نه سیوا تیز باران را شروع چې کله بیا دا ګاډۍ خواله ورسېږي پای کې ورته لږ غونته کې هم پی میلو نه شي دې سره اوس دا یاره وه بیا هسې نه د باران د پای زما دا بچي بیماران نه شي دې د وجې هغوی د حفاظت دپاره دا خپل واړه په خپل کور کې واپس پرېږدي نو د خلک د راغستو دپاره واپس دا ګاډۍ خواله ورشي خو ته چې کله بیا هغې کور ته پام وکړي نو هغې ته را پته ولګېږي چې سیمې هو بیا په هوش کې راغی او دې ته د کړکۍ د اړخه ګوري داسې کله د خپل کور ته ور خواله راشي نو دا به ته ورته ولګي چې خو هغه ور د باره بند کړی دی دا بیا د خپل ور شیشه ماته کړي او خپل کور ته پې ور داخل شي چلته کې په ورسېدو سره دوی په خپلو سترګو باندې یقین نه کېږي سیم په هغه ځای کې چاړه راغستلې وي او دوی د دواړو بچو په مرۍ باندې یې ښودلې وي چې هغې ته مینې ترې را شروع کړي وي زما ماشومان پرېږده دوی پکې څه ګناه ده هو ورته ووایي زه به اوس ستا بدله هم د دوی نه اخلمه په دې وخت کې ناڅاپه جیسیکا هاون هم هغلته کې راشي کوم سر چې په دې وخت کې په لاس کې ټوپک و هغه ټوپک سیمې ته راواړی چې په دې سره سیمې په هغه ځای کې ویرېږي او د دې دواړه بچي پرېږدي سیمې په منډه منډه باندې دا ځای نه په تښتېدو کې کامیاب شي جیسیکا خاوند چې کله په هغه ځای کې ګرځي راګرځي نو په دې وخت کې هغه ته په سټور روم کې هغه پیسې او نشه میلو شي جیسیکا ته وایي راځه چې موږ خپله زړه زندګي بیا را شروع کړو شپه ورځ به نشې کوو هم په دې کور کې به پراته وو جیسیکا اوس په دې خبر باندې پوه شوې وه که چېرې ما ته د په دې ځای کې انکار وکړو نو دوی به بیا ما یو ځل په راښکلو باندې په هغه سټور روم کې بنده کړي او په ظاهره باندې هغه سره رضا شي بیا د خوراک په بهانه باندې خپل خاوند د سیمې د ګاډۍ خواله ولیږي چې په دې وخت کې هغه یو سینډویچ را جوړ کړي او دې سره یې پای کې د بېهوشۍ دوايانې هم ور واچوي دی خاوند چې کله هغه سینډویچ وخوري په دې وخت کې هغه د نشې والي یو سرنج بار ته روباسي هر ټول نه مخکې په خپله باندې نشه وکړي او بیا چې کله جیسیکا نمبر راشي نو دا یې خاوند په زوره باندې هغې د نشې د ورکولو کوشش وکړي جیسیکا د مخکې په ونوېدو سره د خپل خاوند د هغه ټوپک د اخیستو کوشش وکړي او دا یې خاوند اوس د هغې په ارادو باندې پوهه شوی و ښه د اړخه هغه راګیره کړي او بیا په هغې باندې راباندې کړي او جیسیکا اوس دا فیصله کړې وه چې په دې ځای کې د خپل ځان مدد په خپله باندې کومه د هغه سره مقابلې را شروع کړي چې بلې سر د اخر د خپل خاوند په راقابو کولو کې کامیابه شي او دا بیا هغه د کړکۍ نه ښکته وغورځېږي د سره وایي چې هغه داسې زخمي شي چې هم په هغه ځای کې بېهوشه شي اوس دا په خوشحالۍ باندې هم په دې کور کې د خپلو بچو سره یې سویدل شروع کړي د اوس ورځ تر ورځه حالات بدلېږي ولې چې دوی اوس همت کړو او د خرابېدو نه مخکې سیوان به یې راشکوله د هغې نه بیا مربه جوړولو په بازار کې به یې خرڅوله چې په دې سره اوس دې سره څه ناڅه دومره پیسې راغلې وي د خپلو بچو ښه په ښه طریقې سره به یې په خیال ساتلی شو تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ماله راکړئ اجازت بای